بونده میشتو سے په پښتونخوا باندې اپریشنینا شری شول په وزیرستان شه په باجوړ شه عموما د شه په اورګزی ایجنسی شه په سواد شه به د خلک ته وایي چې تاسو د خپل کلی خالی کیه چې میش د دا په تاسو په علاقې شه میش اپریشن کو د شتګرد خلاف یا د تخریبکار خلاف په دا خلک چې کله کرینا خالی کړل دا خلک نور د پښتونو مختلفه علاقې ته چې پاشي و ډیره زیاته حساب پښتنې کراچي تالو ځکه چې اکثر حکومتې په دې باندې خپل دروازې بند کړې پنجاب ته دا خلک نشي تلای ځکه یو ته وایي چې د شتګردي په نوم باندې کرینا خلک چې کله پنجاب ته تلل کې ځکه دروازې ته بند کړي چې نه دا خلک ته پنجاب ته نه درځي چې کله دا خلک نورل کراچي ته انکیب ته کیس سره د خبره جواب شوا بلې به دا سره لګیا شو چې دا خلک د کورا د دره د اسره په کراچي شهباد شل لول سین ته دوی از داسې کول چې دغه خلک ځای ورېر دا وي اغوا کو هغه نه بعد به اول مطالبه دي پیسې ونه وکړه چې دمره د علاقې ریپی رورا کله د ځای ورېر دې زدر ته مړاو د شتګردي په کې شي وېژنو چا وستو واسو تاسو توفیق هغه ورېر کړي چې چا واسو به کړه به دره خور غریب پښتون یو د ځای ورېر به ټارګټ کیلینګ شي یا جلی فیک انکاونټر شي په پولیس مقابله شوی مړ کو شهید ویګو شکل دا د نقیب مسجد کیس وشو چونکه د نقیب مسجد په دغه مخشه ډېر خلک پیژوندو هر چا سره تعلق یو داسې چې پابلیک فیګرو دغه سره د کیساش کوراش وا خلک شرستل احتجاج یو کو چې دا نقیب خو په دغه مخشه د اګراجي شاسته دو دا د جوړ کو په پرامن طریقه سره د مزدوري کوله کپڑے د کندورو د کپڑے تجارت کو دا اخر کې باندې د شتګردي شامل شو چې دی په جلی مقابله شمر کې شهید کو لیکن بعد احتجاجی دا شروع شول په کراچي شه شروع شول دغه په پښتونخوا شه شروع شول پښتون په باندې چې شول چې را دغه واقعې دا تحقیق وشي دغه د پورا د جاینټ انویسټیګیشن ټیم جوړ شو جی آی ټی جوړ شو هغه دا خبره په خپل تحقیقات شي چې پاشه د ایم آی کسونوي پاشه د آی اس آی کسونوي پاشه د پولیس ډپارټمنټو پر آشه آی بي او پاشه د اف آی ار باندې ګونوي د ټوله مشترکه فیصله دا وکړه چې راو انوار سالر سوا او سالر سالويش پښتونو په جلی مقابله شه شهیدون کړی دي عمر کړی دي اس ټکلا دا راپورټ وغوړی راو انوار مفکور شو پټ شو په دغه پاکستان شوی چېرته په یوه چاونیه د ایسای پولیس دفتر شوی نور کې بل مالا نه وتله خو دغسې که یې پناه ورکړه پټ یې تو پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په امیندا شی په عدالت شه اپیلونه ورته کول چې ته روشه سپریم کورټ ته پیش شه زه تو د تحفظ درکوم دا خبره په ریکارډ باندې د واټساپ ملګري ته ویوږئ چې سپریم کورټ چیف جسټس او انوار ته د خپل عدالت نه اپیلونه کوي چې ته روشه ما عدالت ته پیش شه چې تو ته تحفظ درکړم بیدار او انوار دا قاتل چې د څلور سوه څلوېښت سرویس پښتوني شهیدون کړي وي دا لوړ سپریم کورټ ته هسې که باقاعده په پروټوکول شه پیش شو چیف جسټس داسې آرډر ورته وکړو چې د کیریا داسې چې سب جیل ډیکلیئر کړ او داسې چې ده ته یې ضمانتي نه ورکړل ایس داسې نو چې دا دوه مخه انصاف ته تاسو وګورئ یو خو د پښتنې د قتلونو د هغې ظالمونو سره دغه راویادو بله ورځ په کیس شاته باریک ده ته وویل چې ته هېڅ ګناهګور نه یې دا څلوېښت پښتونو قتلون دغه یې داسې چې په خور لاندې کړل او دا یې په عزت تور باندې په مکالمه کې خارج کړل بل طرف ته که تاسې د پښتنو سره د دغه انصاف ته تاسو ویلول چې علي وزیر د نن نه تقریبا 2 ګوله د کراچي په جیل شه پرېږده کیما معلوم سره کېږي چې په یو اف آی آر شوی ضمانت وشي هغې نه بعد په بل اف آی آر کې شروع وشي چې په بل شوی ضمانت وشي هغې نه بعد بل اف آی آر چرچیپ کو همېش سره دا یې به لګیا دو او د روانوار سره داسې دو چې څلوېښت سرویس پښتون قاتل هغه مطلب بله بغیر د اټکړیې نه د عدالت نه بری کېږي دغه لیبه د حنیف پښتین سره لګیا دو حنیف پښتین تقریبا 4 کوله کېږي چې په جیل شه پرېږدی باني په جیل شه عدالت ته کیس یې ټیک ده های کورټ فیصله پسې کړې نو ځکه پرسپیکټیو جسټس د دې حنیف کیس فیصله نه شو د ده ته د ضمانت حق حاصل ده 4 کوله یې شل جواب عدالت ته نه رسي زه نن نو بوخلو یاسین کمال نومیږي ډېر اهم
گواه ده په دغه تېر شي چې پارټ د ټاون انسپکټر و ایس ایچ او نر درېږي چې موږ پوښتنه راوکړو چې انسپکټر صاحب عدالت ته ویلې در صاحب وی چې کینټ دفتر نه د ایسا یې دفتر نه کال ورته وشي چې صاحب موږ نه درته ویلي هغه پر وته پېښه نه هغه پر وته گواهی ته نه درېمه چې موږ جج ته درخواست ورکړو چې موږ جج ته درخواست ورکړو چې جج صاحب د قصول خو نه درېمي جج صاحب را درته ګوري رستر ګرته غړوي او د موږ درخواست باندې څه عمل نه کوي امیش سره دا طریقه دو امیش یو بل ملګری چې هفته مخ شهید رحمان نامیږي هغه یې نیوله ده په مختلفو تقریبا په شپږو اووه کیسې شی نن یې د ضمانت تاریخ و اول ریکارډ نو چې ریکارډ روغه یې نه بعد پاس پوښ شو موږ ویل چې په درې کیسې شو نن یو فیصله وشته پلوس کو ار پلوس کو جج ګور چې سبوته بیا تاریخ ته بدل کو دا دوه مخه انصاف دا د پښتني سره چې کله نو پاکستان جوړ دا دا سلم دا جوتای د سره د یک وخت نه راوونګا آخرکار د حضرت علی صاحب قول دا چې صلی الله علیه وسلم خلیفہ راشد وو او یې چې د کفر بچوي چلیدل شي خو د ظلم بچوي نشي چلیدل او په بے انصافي نه بل غټ ظلم په دغه وطن شو خدا د یو شنشتا چې میش سره تقریبا د اولیاوي پنځه کامه اکیاوي کولینا دا ظلم و دا زوتای په دغه وطن شراون دا آخرکار کیمه عدالت ته جوړ شي آخرکار چاته فریاد وکړو عدالتونه خو ټول دغه خلک په کېږي شګي د کراچي عدالتونه خو به داسې خبره ده چې د انصاف نوم ته نشي شو خو صلا چاته ته انصاف درکو یو ول دور ټلیفون ته وکړو د کېنه د چاونی د مریض د کېنه بغیر بعد جج سے فیصله نشي کولای نو څه ترې هاي کورټ داسې دا سپریم کورټ داسې دا هر شی په پرستر کې باندې دا ظلم جوتای ویني او داسې چې ایکشن نو خلی سموټو نو خلی انصاف نشته نه ملاويږي د علي وزیر یې کیس په ډیر اسماعیل خان شپ موجود ده تقریبا 3 میاشتې کې چې درخواست یې وکړه دا یې ششن جاج بل تلاشي ابل یې بل تلاشي ابل فوټبال یې نه جوړ کړه دا مختلف عدالت ته تلاشي او ایو را فیصله نشي پکولا چې وایي چې یا مې ضمانت ډیر کو یا مې نه کړ دا د دغه بل چې د می سره دا نمونه لري راونه دو دغه شی سلوک د حنیف پښتون سره روان دا دغه خبره د عبدالرحمن سره روانه دو اخر چیرته می جوړ شي کیم دوی ته وجوړي کیم داسې فورم دا کیم داسې عدالت ته چې می جوړ شي او د میش پریود وړي امیش پریود امیش ته انصاف ورکول په دغه ملک شه په دغه ملک شه ناممکن لیدل شي بهر حال پښتون داسې قوم دا چې دا کله ارل یار قربان شي زون ته انصاف په خپل غوړي زون ته عدالت په خپل غوړي میش د ریاست ته په ټیم باندې دا خبره کوي چې دا کوم دغه ته ما مجبور وا چې کله قانون په خپل لور شو کله د انصاف په عدالت په خپل اکشني دا ورځو به د ټول ملک ته پورا ډېر خطرناکه او ډېر خاورې وي دوی سره داسې اګیس متعلقه خبره وشوه ګیس داسې کا په زیر باندې پایپ تیرای امیش نه بیاي पंजाब ता 18 इंच पाइप ता मिच से पहले दे गेस्ट महकमे एक असोरी सरा खबरें कड़ी दी एक सरा जाके दिली आव ये जिदा दिमरा घटा ज़खीरा दो कि ये अरब रिपेयर और ज़मात तक हम धंधा कदा चेरे पे इस्तेमाल शुरू शी चे रकीम को वज़ीरिस्तान से बानी पे डिवीजन से दा गैस व कलादा वे जिदा दिमरा गैस ता चे यो अरब रिपेयर दस दो जिदा आमदनी दे दफरो सनावी इस दसे कमीज पतिकाने से गैस नमीनी मिश पकेरे से गैस नमीनी پودله شي ګیس نشتا پکلیه شي ګیس نشتا او دغه ذخیره چې د دمره په غټ مقدار باندې خدای په پولیس باندې مهرباني کړې دو دغه په لار نه تیرای او مطلب د پنجاب ته راسوي چې په کومه علاقې شي د پایپ تیرې شي کاغه بکفیل دي کاجانی خیل دي کاغه میریان دي د خلک احتجاجي درنیک شنولې دي چار یې بند کړی دو په دغه ګیس باندې چې اول د مشت خپل حق په شمیلاو شي د آئین مطابق هغه نه بعد دې ته نه راځي تا بیا بدار ریاست بار بار کو شورسی ضرور سره کوي حکومت مشورې شه کوشش وکړي په پاکستان شه ورشي په ځای باندې چار شي کو نن یې بیا امیریانه په علاقہ شه په ځای باندې چار شي کولا چې دا ګیس میش په ځای باندې تو څه نه تیر کو میش د ریاست ته وی چې نه مزید قوم سره ټوکې ما کوا دا د زیر خبره نه دي نه دا کوم دوم دوی تر رسیدل دا چې خپل ځول تر باندې ویژني او د ظلم او د ځوتي کنه را په هیڅ صورت باندې تیار نه دي دا نمونه ډرامې دا نیچ حرکتینا دا سپک حرکتینا دا کم از کم یو ریاست شاه نشان نه دي دا عادتینا دا خینه ده نه کوي کته دا وایي چې پایپ یې په زیر تیر کو به وګین آباد د منصوبه کامیاب شي دغه تمیز ماسي خوا چې مطلب د نن د ځکه پوسټ سره لګیای پوسټ پایپ په پرځ دي سبو یې دغه صوبې حالا ای بلوچستان غونډې چې به ډاګر لون دا مطلب د ګیس نه تیرېږي او په هر صورت باندې ویش په لحاظ غوړي قادم ځکه پوسټ پایپ لاین وي قادم ځکه لون د پایپ لاین وي درونه ملګری سبو ته په داسې سلاشه
e bakakele په منډي باندې e باندې د ټوله کومه e جانی خېله bakakele مریان نه را په باندې چې څنګه آباد کومینه دي دغه ټوله جرګادو نیژواور سي دغه د بیس په باره شه توسه د ټول ته درخواست تا چې ټول په دغه شرکت وکړي چې میش د ظالم ریاست تا دا پیغام ورکو چې پښتون نه راځي د ظلم زغمل تا تیار نه دي په اخر شه بیا زه ټول والګي دا د بلی سره تعلق لري کچېرته مطلب دا د جنې خېله بکخېله سره تعلق لري کله سنیدر کې ملګری دي کله ټاون نه راغلي دي کله سرونی دی علاقې نه راغلي دي د نره علاقې نه راغلي دي یو بیا زه ته سه د انتها مشکور یو او په 12 فروری باندې چې یو ورځ شتاو تا په تو څه سره ته کمپین وکړي چې د ټول باندې د کومه ټول باندې د خلک نو تاسو د یو غټ پاسون وی راځي په 12 فروری باندې د پورا کوشش وکړي ظلم او د غو مخنیوي عزتي مخنیوي دا په هر پښتون باندې او په هر مسلمان باندې فرض ده او په هر صورت باندې دا فرض ادا کیه یو بیا د تاسو ډیره مهرباني خدای مې ډیر قدر